السلام علیکم دا نن 27 مارچ دی او د عمران خان د جلسې د پاره خلک روان دي او دا اسلام آباد انټرچینج نه کافي لري راځي او دا روډ مکمل بلاک دی او خلک وایي چې اسلام آباد پورې کمپلیټ د کشنګاډي ولاړ دي دا خلک ولاړ دي د دې مدرسو ته پوسلو کو تاسو کوم ځای راغلي موږ د لنخوړ او څونه کسان تاسو روتي وو مو خو شمار نه بار دي ډیر وو او جی تاسو یقین شته چې تاسو به جلسګات ورسې دا دونه کم دا کمرش چې او دا کم چې دومره خلک ولاړل چې دا مشکله ده بس ګاډي ودرېدل خج تاسو وایي د ریلې مطابق فایزي سوي لري کول اوس پکار دي ها دا موږ سره بل ملګری ولاړ دی ډېر مخړی راړی یا ته لګو درې ګروري دا دونه غټ جلوس چې دی ستا یقین شته جلسګات به ورسې جلسګات انټرچینج ته ورسې هم شو په 2 غنټې کې انټرچینج ته رسېدې شي د اسلام آباد پورې دا ټریفیک دغه شان بلاک دی او داسې چې ورپسې ګورې نو دا د پیښور پورې تقریبا چې دا ټول بلاک دا تاسو وګورئ دا ټول خلک روتي دي او بهر انتظار کی تقریبا 15-20 منټ شو دا ګاډي ولاړ دي او